د هلمند مرستیال والي الحاج مولوي محمد نبی حماس په خپل کاري دفتر کې د ګڼ شمېر مراجعینو عرایض واورېدل او د هغوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړه. یا د مراجعینو خپلې بېلابېلې ستونزې او غوښتنې له مرستیال والي صاحب سره شریکې کړې چې پکې د ځمکو اړوند مسایل، اداري ستونزې، ټولنیزې غوښتنې او نورې مهمې موضوعګانې پکې شاملې وې. د ولایت مقام وایان مولوي محمد قاسم ریاض وایي مرستیال والي صاحب د مراجعینو خبرې په غور سره واورېدې او د هغوی د ستونزو د حل په موخه یې اړوند ادارو ته لازمې لارښوونې وکړې ترڅو د قانون او اصولو له مخې ورته پر وخت رسېدنه وسي. هغه ټینګار وکړ چې دولتي ادارې باید د خلکو خدمت ته ژمنې وي او د هر وګړي ستونزې ته پر وخت شفاف او عادلانه ځواب ووایي. د هلمند مرستیال والي الحاج محترم مولوي محمد نبی حماس صاحب ولایت مقام ته راجع شوي عرایض، اوراق، مکتوبونه او پیشنهادونه و اړوند مراجعو ته په اصولي ډول راجع کړه. د خلکو ستونزې واورېدلې او په اړه یې لازم اجراات ترسره کړل. ښاغلي حماس همداراز وویل چې د ولس خدمت کول یو مهم مسؤلیت دی او ټول دولتي مسؤلین باید په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د خلکو ستونزو ته رسېدنه به دوامداره وي او هر قضیه به تر وروستۍ پایلې پورې تعقیبیږي. په پای کې مرستیال والي صاحب مراجعینو ته ډاډ ورکړ چې د هغوی عرایض به په جدي توګه وڅېړل سي او اړوند ارګانونه به د اصولو او قوانینو په رڼا کې لازم اقدامات ترسره کړي.